بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامه خوشحال آباد لره دوستانو، په تیرو سبقانو کې موږ د انفارمیشن کوشنز یا WH کوشنز د دې الفاظ ویلي و، پر دې باندې موږ جملې جوړې کړې نه وې. صرف موږ یس نو کوشن ویلي وله. یس نو کوشن هغه وایي چې په یس او په نو باندې جواب هغه موږ ویلی سو. نور د هغه سوا خواته موږ نه د چا څه پوښتنه کوی سو، نه یو چاته د یو شي معلومات ورکوی سو، نه د یو چاته دا ویلی سو چې ته څوک یې، نه یو چاته دا ویلی سو چې هغه څوک دی، نه یو چاته دا ویلی سو چې دا د چا دی، نه یو چاته دا ویلی سو چې ته چیرې یې، نه یو چاته دا ویلی سو چې دا چش دی. دا ټول شیان چې دي دا یوازې په انفارمیشن کوشنز کې دا مکمل زده کیږي. دوستانو نن صرف دومره قدر کوم چې تاسو صرف په دې باندې سر خلاص چې انفارمیشن کوشنز داسې استعمالیږي. نور زیاتو په دې کې ځکه نه کوو چې د دې تړاو د ټینسو سره دی. ټینسونه موږ ویلي نه دي چې موږ کله ټینسو ته داخل سو موږ ټینسونه ووایو، بیا به موږ ته په دې کې ډېره اساني وي، یو ډېر اسانه ترتیب به راته وي، ځکه زموږ به دلته سر په خلاص سوی وي. موږ به په دا پوهېږو چې دا لفظ د دې شي دپاره استعمالیږي. راځو اول لفظ ته چې وټ دی. وټ معنا څه یا څه شي. وټ استعمالیږي د شیانو دپاره. وټ استعمالیږي د غیر ذوي العقول او غیر ذي روح شیانو دپاره. هغه شیان چې ژوند نه لري، هغه شیان چې عقل نه لري، د دې دپاره چې شي استعمالیږي وټ. نو وټ موږ استعمالوو. زه ستاسو پوښتنه کوم چې وټ از دس. وټ از دس دا چش دی. وټ از دس. دس خو په یاد دی چې هغه د اشارې دپاره و، یعنی نږدې شي ته ویل کېږي. دس معنا دغه نږدې شی. وټ از دس دا چش دی. لرې شي دپاره وټ از دیټ هغه چش دی. What is this دا چش دی. What is that هغه چش دی. د نږدې شي دپاره جواب it is a pen, it is a book, it is a table. د نږدې شي دپاره دا جواب سو. او د لرې شي دپاره به بیا چی شویه that is a book, that is a pen, that is a mobile. ګوره د لرې شي دپاره به بیا that استعماله. دا سو what. په دې کې زیاتوب ځکه موږ نه کوو. په دې کې ډېر سوالونه راځي، د ټیم په اړه راتلی سي، د نورو شیانو په اړه باندې راتلی سي. زیاتوب ځکه نه کوو. ما تاسو ته وویل چې موږ ټینسونه نه دي ویلي. ویچ. ویچ استعمالیږي دپاره د انتخاب د یو شي، یو شی معلومول. ډېر شیان پراته دي. زه تا ته وایم چې راسه په دې کې کم یو ښه دی، په دې شیانو کې کم یو ښه دی. ته به ما ته بیا یو شی راپورته کوې. د هغه پوښتنه به زه په چیش سره کوم؟ په ویچ سره کوم. اوس څنګه؟ Which mobile. ګوره which mobile is good. which mobile is good. په which پسې به دستي هغه نان ولګوې چې هغه ته یادوې، کوم شی غواړې کوم شی یادوې. which book is good. which pen is good. ګوره هغه نان به دستي په which پسې ولګوې چې ته یادوې ستا کوم شي ته ضرورت یې، کوم شی انتخابوې. اوس زما درته ویل which pen is good. کم کلم په دې کې ښه دی؟ which pen is good. کم قلم ښه دی؟ کلمان خو ډېر پراته دي. which pen is good. کم قلم ښه دی؟ ما سوال ستاسو په چی وکړي؟ په which سره. which pen is good. which book is good. which notebook is good. notebook کتابچه ته ویل کېږي. where استعمالیږي د ځای دپاره. مثال زه اوس تا ته وایم where are you. ته چیرې یې؟ ته چېرته یې؟ ته چیرې یې؟ where are you. هغه چیرې دی؟ Where is he. احمد چیرې دی؟ Where is احمد. هغه ښځه چیرې ده؟ Where is she. ګوره ټول پوښتنه په چا سره وسو؟ په ویر سره. ځان یادوم زه چیرې یم. ګوره where am I زه چیرې یم. Where are you ته چیرې یې. ګوره ټول مثالونه ما دلته درته لیکل دي. ورته وګوره ټول مثالونه ما لیکل دي. صرف چې تاسې ورته وګورئ هر مثال ته خپله درته معلومیږي. ولې تاسې ټوبې زده کړي دي، سبجکټ پرونان مې زده کړي دي، زیات الفاظ زیات شیان تاسې زده کړي دي. تاسو ته ډېر اساني ده. صرف زه لیکل درته وکړم، په کومه جمله کوم شی زه درته ولیکم، تاسې خپله پوهېږئ. په دې پوهېږئ چې دا سوالیه ده. ولې کوشن مارک لري. په دې پوهېږئ چې دا سوالیه نه ده، هغه ځکه فل سټاپ لري. دا تاسې ټول مکمل زده کړي دي. هوز. هوز وایي معنا د چا. یو شی دی زه ووایم چې دا د چا دی، دا به زه دا سوال دا پوښتنه به زه په چیش کوم. دا پوښتنه ده که نه ده؟ دا د چا دی؟ دا کتاب د چا دی؟ دا ټلیفون د چا دی؟ دا قلم د چا دی؟ دا پوښتنه ده که نه ده؟ نو دا سوال به زه په چیش کوم؟ دا به په هوز سره کوم. څنګه؟ whose pen is this. whose pen is this. whose book is this. دا قلم د چا دی؟ دا کتاب د چا دی؟
whose mobile is this دا موبایل د چا دی. ګوره دلته نو ما تاسو ته جملې لیکلې دي، صرف تاسې ورته وګورئ خپله درته معلومیږي چې سوال دا رقم کیږي. هو معنا څوک، څنګه یعنی ته څوک یې، زه څوک یم، هغه څوک دی. د دې سوال چې موږ کوو هغه به په چا سره کوو؟ په هو سره. لکه څنګه زه اوس تا ته وایم هو آر یو، ته څوک یې، هغه څوک دی. هغه ته به بیا څنګه وایي؟ هو از هی، هغه څوک دی. هو از شي، هغه ښځه څوک ده. مثال شي خو د مونث ضمیر دی. هو از شي، هغه څوک ده. زه بیا څوک یم؟ هو ام آی، زه څوک یم. مثالو ته وګوره خپله د دستي سره په خلاصېږي. تاسو ته ضمیرونه ټول معلوم دي. سابجکت پرونان باندې تاسو پوهیږئ چې د متکلم دپاره یعنی د ځان دپاره، د مخاطب دپاره یعنی ستا دپاره، د غایب دپاره چا موجود دلته نشته، هغه ټول تاسو ته معلوم دي. خپله به پوهیږئ. دلته خالي بورډ ته وګورئ. وای چې دی، وای د علت دپاره دی. معنا ولې. یو کار کوې، ته ولې داسې یې، ته ولې خاندې، ته ولې ژاړې، ته ولې خوشحاله. دا به موږ په چا پوښتنه کوو؟ دا پوښتنه به په وای کوو. وای ته ګوره. وای آر یو هاپي، ته ولې خوشحاله. وای از هی هاپي، وای از شي هاپي، وای از عبدالله هاپي. ګوره دا ټول مثالونه دا د چا سو؟ ولې خوشحاله دی. زه ولې خوشحاله یم، ته ولې خوشحاله. د ځان دپاره به څنګه وای؟ وای ام آی هاپي، زه ولې خوشحاله یم. ګوره وای د پاره د ولې یعنی د علت دپاره دی. دا زما د خوشحالۍ سبب چیش دی. زه ولې خوشحاله یم، ته ولې خوشحاله، دی ولې خوشحاله دی، دا ولې خوشحاله ده، عبدالله ولې خوشحاله دی. ګوره دا ټول چې سو دا د علت د وای سو. څه علت په دې کې شته چې دا خوشحاله سو؟ دلته بورډ ته وګورئ بیا مې په دې سر خلاصېږي چې هره جمله ما ځان ته لیکلې ده. صرف سوالیه جملې مې لیکلي دي، جواب مې نه دی لیکلی. نو دا په دې وجه باندې چې تاسې جواب ته د ټنسو وروسته چې داخل سي باره به په جواب پوه سي، سر به مې په خلاص سي، الفاظ به مې زده سي. بل هاو معنا څنګه. څنګه ته څنګه یې، هغه څنګه و، ورور دې څنګه و، هغه پلار دې څنګه و، هغه بل څنګه دی. ګوره دا ټول دا پوښتنه موږ په چا کوو؟ په هاو باندې به کوو. مثال هاو آر یو، ته څنګه یې. هاو آر یو، ته څنګه یې. هاو از هی، هغه څنګه و. هاو از هی، هغه څنګه و. هاو ام آی، زه څنګه یم. ګوره دا مثالونه ټول بیا دلته ورته وګوره چې دلته بورډ ته وګورې. په بورډ باندې چې کومې جملې لیکل دي دستي دي سر په خلاصېږي. صرف دومره مې تاسو ته راهنمایي وکړه چې ستاسې سر په خلاصي. نور اوس تاسې په پوهېږئ ځکه تاسو ډېر پرمختګ کړی دی. تاسې لفظ ویلی سئ، تاسې شیان پېژنئ، ور پېژنئ، نان پېژنئ، شیان ډېر پېژنئ. نو تاسو ته ورځ په ورځ اساني راځي. چې ټنسو ته داخل شو بیا به نوره وسایي درته راسي. وین معنا کله، وخت دپاره وین استعمالیږي. مثال زه اوس تا ته وایم اختر کله دی، جمعه کله ده، روژه کله ده. ګوره دا پوښتنه زه درڅه کوم چې دا کله ده، نو ته به ما ته څه وایه؟ ته به باره راته ووایه چې په پلانې ورځ جمعه ده، پلانې ورځ روژه ده. اوس زه تا ته څنګه وایم؟ وین از فرایډې، جمعه کله ده. وین از عید، وین از عید، اختر کله دی. دا رقم هر لفظ چې جملو ته وګوره خپله دې سر په خلاصېږي. دلته بورډ ته وګوره، په بورډ دې خپله سر خلاصېږي. دا د کله کله لفظ چې راځي دا په چا سره راځي؟ په وین سره. دوستانو یو هم دی. هم ځکه موږ نه استعمالوو اوس فی الحال هغه مفعوله دی، هغه د مفعول دپاره دی. مثال دی ته د چا سره تللی وې، ته د چا سره خبرې کوې، ته د چا سره ناست وې. ګوره دا الفاظ دا مفعولي لفظ جوړیږي. د چا سره، هم معنا د چا سره. پر دې باندې جملې ځکه نه درته جوړوم چې په ټنسو کې داخل سو، د هغه څخه وروسته به بیا په دې باندې ستاسې سر خلاصېږي. دوستانو چې تاسې ټنسو ته داخل سي، ټنسونه به په یو داسې ښایسته انداز کې درته ووایم چې بالکل به نه په سینټر کې داسې په مورنۍ ژبه باندې ویل سوي وي، نه به مې دونه سر په خلاص سوی وي، نه به یو بل استاذ و شاګرد ته دا رقم ویلي. انشاءالله په ډېر ښایسته انداز کې په ډېره وسایي به مې سر در خلاص کړم. ګر سره به داسې ووایي چې دا ټنسونه خلکو موږ ته ډېر ګران کړي و، دا څونه اسانه دي. داسې به تاسې ما ته ووایاست 95% سل په 100% کې 95% انګریزي چې ده هغه ګرامر دی. چې ګرامر یو چا زده کړي 95% انګریزي زده کړه، 5% پاته سوه
هغه 15% دا نور الفاظ دي چې نور الفاظ زده کو نو 100% یعنی مکمل انګریزي زده سوه چې ګرامر د یو چا نه زده ګرامر چې د یو چا نه زده انګریزي نشي زده کوی چې ګرامر زده سو ټینسونه زده سو بالکل به په انګریزي باندې پوه سي په خبرو باندې به پوه سي د یو چا سره به مجلس وکړي یو څوک به دا وایي چې د هغه ګرامر څه معنا دا ټینسونه څه ګټه موږ ته کوي دوستانو ټینسونه دا ګټه موږ ته کوي یو خو موږ ته وختونه راپېژني زمانې ماضي زمانه یعنی تېره زمانه اوس زمانه راتلونکې زمانه یو خو دا راپېژني دویم په دې زمانو کې بیا موږ کار کوو یو دا کار دی چې موږ د پخوا څخه شروع کړی دی اوس هم شروع دی یو دا کار دی چې اوس دستي موږ شروع کړی دی یو دا کار دی چې پرون موږ کاوه بیرته مې پرېښوی یو دا کار دی چې موږ سبا کوو بیرته یې پرېږدو یا یې سبا کوو پسې روان یو ګوره دا کارونه چې دي دا د هر یوه دپاره یو لفظ دی د هر یوه دپاره ځان ته استعمالیږي نو دا بغیر ټینسو موږ نسو کولی دوستانو نو دا 95% ده چې ټینسونه موږ ته پیدا کوي هغه په دا وجه باندې کوي 5% صرف یادول دي لفظ یاد که مثال اوس ایټ خوراک ته وایي چې خوراک دې یاد کړي په ټینسو ته دې واچوئ دا به هم ته دا ووایي چې ما وخوړل زه یې خورم هغه وخوړل هغه یې خوري هغه نر یې خوري هغه ښځه یې خوري هغه به یې وخوري ګوره دا ګرد به په هغه ځای کې به استعمال شي یو ایټ لفظ دی دوستانو یو بله خبره مې درته کړې وای چې زه به په هر سبقه کې تاسو ته لس ورزونه لس لغات درکوم لس لغات د دې دپاره چې اوس موږ ټینسونه ووایو چې ټینسونه موږ وویله بیا موږ لغات زده نه وي بیرته زموږ څه لغات یادېدل غواړي نو چې د هر سبقه سره موږ لس لغاته یاد کړو بیا به په انګریزي کې موږ پرمختګ وکړو هغه لس لغاته پرنټ وایي مخ ته د مخ طرف ته څه وایي پرنټ یعنی دا خلک اوس عام وایي دا زما کور پرنټ لري پرنټ معنا مخ لري پرنټ مخ بیک شا الفاظ خو ټول دې لیکل دي درته پرنټ مخ بیک شا یعنی دا دواړه مقابل دي سره مخ او شا پرنټ مخ بیک شا بل ایزی معنا اسانه ایزی اسانه هارد معنا مشکل ګران سخت ایزی اسانه هارد ګران مشکل ګوره دا دواړه بیا مقابل دي سره اسانه یو کار اسانه وي بل ګران وي دا اسانه او ګران کارونه سره مقابل دي که نه بل ویټ معنا لوند یو شی لوند وي هغه ته څه وایي ویټ وچ ته بیا څه وایي ډرای ویټ لوند ډرای وچ ګوره دا دواړه سره مقابل دي لوند او وچ ویټ ډرای او بل کوشن وایي سوال ته سوال پوښتنه کوشن انسویر وایي جواب ته سوال جواب بیا سره مقابل دي کوشن انسویر سوال او جواب ټي وایي چای ته چاوي دې ته څه وایي ټي دا لفظ مې ذکر اخیستی دی چې زموږ پښتانه ډېر د چای شوقیان دي نو ټي چای ته وایي رن ځغستل منډه وهل چابک تلل دې ته څه وایي رن واک سوکه تلل دي خو سوکه دي د پر طبیعت سوکه روان دې ته واک وایي دوستانو دا به ستاسو دپاره بیا په راتلونکي کې ډېره وسایي ډېر پرمختګ به وي ځکه د دې څه بیا موږ خبرې جوړوو د دې څه بیا موږ مجلسونه جوړوو په دې باندې جوړیږي دوستانو په تیرو سبقانو کې کوشش وکړئ تیر سبقان را تکرار کړئ وار دا خبره کوم ځکه چې موږ ټینسو ته داخلیږو د ټینسو سره سخت ضرورت د تیرو سبقانو دی او په راتلونکي سبقانو کې به موږ انشاءالله پر ور فارم باندې ګایږو یا به پر ټینس باندې ګایږو پر دې باندې دوه کې به پر یوه باندې ګایږو خوشحال او قدرمن اوسئ ځانونه دلته ورته تکړه کړئ ورته برابر کړئ نو هلته به هغه درته اسانه وي